पाकिस्तान یو ور بیا د افغانستان په کندهار کې د سپین بولدک په بیبي تغره سیمه کې حمله کړې ده. په تازه هوایي برید کې تر اوسه پورې تصدیق شوي خبرونه دا وایي چې یو تن وژل شوی دی، دوه ژوبل دي او دا حمله د پاکستان هوایي جیټ جهاز له لارې شوې ده. د دې خبرې تصدیق په سیمه کې د دوه خبریالانو څخه ما تصدیق وکړ. هغه د خبرې کنفرمیشن یا تصدیق کوي. تر اوسه پورې پاکستان رسمي توګه باندې د دې حملې پخلی نه دی کړی. البته رسنۍ وایي چې په بیبي تغره سیمه کې پاکستان هوایي جنگي جهازونو تازه حملې کړي دي. د دې نه وړاندې د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې تېره شپه د پاکستان 58 پوځیان دی وژلي دي او ورسره په 10 پوستو باندې د قبضې دعوه هم کړې وه. په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم نن په مطبوعاتو کې خبر راغی لږ شېبه مخکې چې د افغانستان د حملې نه وروستو پاکستان د هغې ځواب ورکړی دی او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د هغو پوځي پوستې تباه کړی شوي دي چې یو پکې د پاکستان د داوی تر مخه د سپین بولدک په عصمت الله قرار کیمپ هم یادېږي. ورسره د پاکستان پوځ دا هم ویلي دي وزیر اعظم چې پوځ چمتو دی، تیار دی او که بیا څه قسمه حمله وشوه د هغې سخت ځواب به ورکول کیږي. د دواړو خواو نه دعوه شوې ده چې د پاکستان لخوا نه دعوه شوې ده چې د افغانستان یو شمېر پوستې بربادي کړي دي او دغه شان افغان طالبانو ویل ذبیح الله مجاهد هم تېره شپه چې کومې حملې شوې وي په کې د کامیابۍ یا د بریا دعوه کړې ده. البته تازه او بریکینګ نیوز دا دی چې اوس پاکستان د دې تېرو شپو حملو نه وروستو یو وار بیا د کندهار په سپین بولدک بیبي تغره سیمه باندې د هوایي جهازونو د لارې برید کړی دی. یو شمېر مطبوعات چې کوم بیړني خبرونه ورکوي په کې دا هم دعوه شوې ده چې پاکستان د افغانستان په مختلفو سیمو کې هم د حملو پلان لري او پاکستان دا دعوه کوي چې په دغه سیمو کې د ټي ټي پي مرکزونه په نښه کیږي. بلې خواته افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا دعوه کړې ده چې په پاکستان کې بلوچستان کې پښتونخوا کې د داعش وسلوالو ډلو کیمپونه دي، مرکزونه دي، هلته تربیه ورکول کیږي او له هغه ځایه په افغانستان کې هغه لاسوهنه کوي یا اړې غړې جوړوي. ورسره هغه د نړیوالې ټولنې نه د دې د نوټس اخیستو خواست هم کړی و. البته زه تازه او بریکینګ نیوز یو وار بیا تاسو ته ووایم چې تازه بریکینګ نیوز اوس د دوو رسنیو کې هم دا خبر راغلی دی. پاکستان د دې رسمي تایید نه دی کړی او نه افغانستان کې واکمنو طالبانو د دې رد کړی دی تر اوسه پورې. البته د دوه آزادو ذریعو نه ما د دې